14 سرود. ګرز په لاس او خشمېدلی کک ولاړ دی، له غوسې نه رېږدېدلی کک ولاړ دی، خو زرینه څه ارامه څه بېغمه په ښایسته شونډو نرۍ مسکا ولاړه وه، پتنګ ته د لمبې نڅا ولاړه، د غونچې په شان یې ښکلې خولګۍ واکړه، له خوږو شونډو یې شات ګلاب توی کړل، ورو یې پیل په پسته ژبه وینا کړه. زه پوهېږم دغه ګرز د غره په شان دی، هر ګزار یو لښکر ته لوی توپان دی. دغه ګرز به پر پلانو پورته کېږي، پر هاتیانو یا دیوانو پورته کېږي. دا د پیغلې میلمنې دپاره نه دی، د زرینې بې وسلې لپاره نه دی. زه پوهېږم چې ستا زړه یې زخمي کړی، ستا ژوندون یې په تیارو کې دی ډوب کړی، د نړۍ نیمه تیاره خوا یې در کړې، ته یې داسې په خپل ژوند پورې حیران کړې چې د هیر ښېګڼه هیله او وفا کړل. خبر نه سوې چې تیارې نیمې دنیا نه هاخوا نیمه دنیا نوره رڼا ورځ ده، هلته مینه، هلته سوله، هلته ژوند دی، له انسان سره د بل انسان پیوند دی. نیمه نوره دنیا تکه سپینه مینه د اوبو په څېر روانه پاکه سپینه. زه راغلی یم تا هلته ورولمه، له دې تکو تورو شپو نه دې باسمه. ستا د غره په څېر ګرز زما د سر نه دی، او نه ته دومره بېوسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل ګرز تنده سړه کړې. دغه ګرز د دښمنانو سر ته بویه، د پلانو زنځیري لښکر ته بویه. ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې، چې لوی بند د ساکستان مو راویجاړ کړي، ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي، د هیرمند اوبه روانې په بل خوا کړي، ساکستان په تند د وچ لکه بیابان کړي. د هیرمند بهیر د پارس پر خوا روان دی، د ساکانو اوه ټبره یو ځای سوي چې په ننګه د هیرمند جګړې ته ورسي. زموږ ویره له لښکرو څخه نسته، اندېښنه د سل پلانو د لښکر ده، زموږ اسونه عرابې د جنگ نه دي، پل افغن کک له دې هر څه نه خبر دی. د پلانو جنگ ته تا سر لښکر غواړو، د هیرمند په ننګه تا نه اشر غواړو. ملکې چې دا خبرې په پام وکړې، غځونې یې راښکونکي اندام وکړې، خپل زخمي ښکار ته نږدې په ناز ادا سوه، د عطرونو په څپو نوې هوا سوه. ککې اوري لکه بوت خاموش ولاړ دی، د زرینې مرکه یې د روح تل ته د اوبو د موسیقي په څیر بهیږي، د زرینې ښکلی مخ یې مخامخ دی، دومره لنډه د ولاړه ورته ښکلې چې وږمې یې د نفس پر ده لګیږي، د یاقوتو غاړګۍ یې پر سینه ده، هر نفس په ستو څپو باندې ښویېږي. کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نسو، د راښکونکي بدن شور ته نور ټینګ نسو. ورو یې ګرز له لاسه وښوید مخ کښته، خو نارامه دی، غوسه دی او لاریږ دی. یو ناڅاپه یې د غږ تالندې ګړز کړ، د دنیا نیمه تیاره چې زه پکې یم، بس همدا زما د هستۍ پټه دنیا ده، په تیاره کې به اوسېږم تر څو مړ سم. ما ته مه رایادوئ دنیا روښانه، که په هغې نیمایي رڼا دنیا کې ښځې نجونې هم اوسېږي، نو دوژخ ده. د ښځمنو په صفت مې باور نسي، دوی ته تمه د وفا کولی نسم. پر هغه لښکر به څنګه باور وکړم چې مشره یوه ښځه وي کمزورې، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ سم چې سپاره یې د میرمنو په بولۍ ځي. د زرینې په اواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څېره کې جدیت ښکاري له ورایه، زړوره د هوسۍ په څېر خرام کړي، کک ته مخامخ درېږي، داسې وایي: هو د ښځې په بولۍ به ځي جګړې ته، هر سرتیری یوې مور دی زېږولی، هر سالار ته یوې ښځې عشق ښودلی. لښکر ټول د خپلې مور په مینه مست دی، د وطن مینه په شان د مور د مینې، د وطن اوبه شیدې د مور د تن دي، لکه ته چې خپله مور فرشته بولې. هر انسان ته خپله مور همداسې بویه، د یوې ښځې جفا د ټولو نه ده، ټولې ښځې د ګلبویې په څیر نه دي، ګلبیه په خپل دریځ بې وفا نه ده. ګلبیه خو ستا زړه ځکه دی مات کړی چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نسي، ستا د عشق دنیا یې ځکه ورانه کړې چې آباد کړي دنیا د خپلو خلکو، پر هغې تر خپله ځانه ټبر ګران و، ستا ټبر یې ځکه ستا تر مخې سپک کړ. وفادار خپل وطن ته تر تا ډېره، ګلبیه د خپل وطن لویه اتله، د هیواد پر مینه مسته شهزادګۍ وه، ته یې ځکه له خپل څنګه یې شړلی. عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه، ننګ پر خپلو خلکو یاد کړه، له هغې نه د هغې کرکه له تا نه بل څه نه ده، د پارتیانو ګټې خنډ وې د دې مینې، تا چې توره پر ساکانو پورته نه کړه، د هغوی کرکه له دې ځایه پیلېږي. هغه څوک چې له خپل ولس سره جنګېږي، بس هغوی به په پردۍ کاسه لویېږي. ته هغې ته سوې
پردی هغې شیبې نه چې کڅوالو سره جنگ نه دي سر تاو کړ تا د خپلو خلکو مینه کړه ترې غوره په هغه شیبه دښمن سوې د ګلبوی هغه څه چې تا دې کړي هغې وکړل هر یوه د خپلو خلکو ننګه کړې تر دې مخته ستاسو مینه نامراده تر دې منځه د هیواد مینه سوه کرشه